ملګرو تاسو ته پته شته چې د اسلام یو خاص مثبت اثر دی د انسان په ژوند باندې. غټه خوبي د اسلام دا ده چې د انسان لپاره په ورځ شپه کې خاص ترتیب یې ښودی دی، ټیم ټیبل یې مقرر کړی دی چې د سهار وختي راپاڅي او اودس وکړي، لمونځ وکړي، دغه شان ماسپښین بیا د لمانځه ټیم وي او چې کله مازدیګر ټیم راشي دغه ټیم کې بیا لمونځ دی، او کله چې نور پرېوځي په دغه ټیم کې ماښام لمونځ دی، او دې نه بعد بیا په اخره کې د ماسخوتن لمونځ دی. نو په دې ترتیب سره د انسان ژوند تقسیم شوی دی. یو مسلمان سړی خپل ژوند باندې ښه پوهېږي په دې طریقې سره، هغه ته احساس کېږي چې واقعي زما زندګي روانه ده. بله غټه فایده دا ده چې په دې 15 وختونو کې یو مسلمان اودس کوي بار بار. او تاسو ته پته شته چې د اودس د انسان د بدن لپاره ډېر مفید څیز دی چې انسان په خپل ورځ شپه کې 2 ځلې یا 3 ځلې خپل مخ لاس یینځي، اودس کوي، پای کې مخ یینځلي، لاسونه یینځلي، خپې یینځلي. دا ډېر مفید دی د انسان د بدن لپاره. دا کوم چې مغربي معاشره ده چې پای کې ایتیزم ډېر مشهور دی، ډېر خور دی، دغه اکثر عوام ملحدین دي. نو دغه خلکو په ژوند کې دا ترتیب نشته. په دې کې بعضې خلک داسې چې په ورځ شپه کې 1 ځل مخ لاس یینځي، بعض پکې 2 ځله یینځي. دې وجې نه د دې خلکو دا ډاکټران دې ته وایي چې تاسو ضرور او خامخا په ورځ شپه کې 2-3 ځله خپل مخ لاس یینځئ، او که تاسو داسې نه کوئ نو مختلف قسمه بیماریان به تاسو ته ولګي. د دې خلکو د ژوند څه ترتیب نشته، څه ټیم ټیبل نشته. تاسو سوچ وکړئ زه د ملحد سړي باره کې چې هغه ماښام د خپل جاب نه راغی، نه لمونځ شته نه اودس هېڅ هم نشته، بس هغه کېناستو، کله موبایل ګوري، کله سکرین ګوري، یو کار کوي بل کار کوي، نه ماسخوتن د لمونځ شته، هېڅ هم نشته. بس د شپې په 12 بجې باندې ډوډۍ خوړه او دی وده شو، د سهار د لمونځ هم تصور نشته. په 8 بجې باندې ډیوټۍ ته ځي، دی راپاڅي، پلس منټ کې ځان سره برابر کړي او ډیوټۍ له راشي. دغه شان دا خلک د ماسپښین هم نه خبرېږي، مازدیګر نه هم نه د ماښام نه. په دې اوقاتو کې دا خلک فرق نشي کولی. نو دوی پوهېږي چې زموږ دا ژوند څنګه روان دی، د اوقات څنګه تېرېږي په موږ باندې. دې وجې نه مسلمان چې دی د هغه لپاره دا ټیم ټیبل دی په ورځ شپه کې چې هغه 15 وخته لمونځونه کوي. یو مسلمان په خپل ژوند باندې پوهېږي چې واقعي په ما باندې سهار ټیم تېر شوی دی، دغه شان ماسپښین هم دا دی روان دی چې زه پکې لمونځ کوم، مازدیګر ټیم کې هم ما لمونځ کړی دی، ماښام دی، او د هغې نه بعد ماسخوتن دی. په دې ترتیب سره دا ډېر منظم انداز کې او ډېر ښکلی ترتیب دی چې اسلام د مسلمان په ژوند کې ورداخل کړی دی. خاص کر هغه انسان چې هغه د سهار لمونځونه قضا کوي او دې وختي راپاڅي، اودس وکړي، لمونځ وکړي، دې څومره تر و تازه په دغه ورځ باندې. او د دې خبرې اندازه هغه خلکو ته کېږي کوم چې د دې کار پابند وي. د سهار په ټیم کې ډېر زیات برکتونه دي ملګرو. دې وجې نه بعضې خلکو ویلي دي چې د سهار دا ټیم د جنت د موسمونو یوه ټوکړه ده، او واقعي ده هم داسې چې انسان به ډېر زیات خوشحاله وي، انسان ډېر پرسکون خپل ځان محسوسوي چې وختي دی راپاڅي. دا په یو حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله سبحانه وتعالی زما د امت لپاره د سهار په ټیم کې برکت اچولی دی. دې وجې نه کوم ځوان، کوم انسان چې د خپل د ورځې ابتدا د سهار په ټیم سره کوي، نو دغه خلکو په کاروبار، دغه په تجارت، دغه په علم او پوهه کې الله ډېر برکت وراچوي، او اکثر داسې خلک کامیاب هم وي په خپله زندګۍ کې. غرض مې دا دی ملګرو چې د کوم وخت کوم یو څیز چې هر انسان په ژوند کې ډېر اهمیت لري، نو هغه الله سبحانه وتعالی د اسلام په خاص فرایضو کې ګرځولی ده او په انسان باندې هغه کار لازم کړی دی. نو دې وجې نه د 15 وخته لمونځونه او په دې کې د اودسونه د انسان د بدن لپاره ډېر مفید دي، د هغه په ژوند باندې ډېر مثبت اثر پرې باسي. په دې خبرو باندې هغه سړی ښه پوهېدی شي او صحیح طور باندې د دې اندازه لګولی شي کوم چې مخکې غیر مسلم او ملحد او وروسته مسلمان شوی دی. موږ چونکې په اسلام کې پیدا شوي یو، په دې کې رالوی شوي یو، دې وجې نه موږ ته په دې کار کې ډېر غټ فرق نه ښکاري. حالانکه د ورځو شپې د عبادتونه دا ډېر منظم ترتیب دی چې هر یو انسان ورته په خپل ښایسته ژوند تېرولو کې حاجتمند دی.